هایدروجني اړیکه کومه اړیکه ده؟ یعنی مونږه څنګه پوه شو چې په کومو مالیکولونو کې هایدروجني اړیکه شتون لري؟ په یاد مو وي هر کله چې هایدروجن د درې عنصرونو مخته راشي نو د دې مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه جوړیږي چې هغه کوم عنصرونه دي؟ کله چې هایدروجن د اکسیجن مخته راشي، کله چې هایدروجن د نایتروجن مخته راشي، کله چې هایدروجن د فلورین مخته راشي. یعنی کله هم چې هایدروجن د دې درې واړو عنصرونو یعنی فون هدف چې ده فلورین، اکسیجن او نایتروجن، کله چې هایدروجن د دې عنصرونو مخته راشي نو دلته د دې مالیکولونو ترمنځ کومه اړیکه جوړیږي؟ هایدروجني اړیکه جوړیږي. چې مثالونه هم ویلی شو د اوبو مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه ده، د امونیا د مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه ده، او د هایدروجن فلوراید یا هایدروفلوریک اسید د مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه ده.